د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شاهدي وایي چې د 2025م کال چمپیون ټرافۍ نیمه پایلوبې ته به 4 لوبډلې لاره پیدا کړي. په دغه 4 لوبډلو کې افغانستان، هندوستان، استرالیا او داسې انګلستان لوبډلې شتون لري. او داسې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پایلیز توپونکی ابراهیم ځدراڼ هم داسې خبر ورکړی دی چې د چمپیون ټرافۍ پایلوبې ته به د افغانستان او هندوستان لوبډلې لاره پیدا کړي. تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په چمپیون ټرافۍ یا نیمه پایلوبې یا پایلوبې ته به لاره پیدا کړي که بې نه کړي پیدا؟ که د افغانستان کرکټ ملي لوبډله دغسې سیالۍ وکړي لکه په نړیوالو جامونو کې چې وکړلې، انشاءالله چې چمپیون ټرافۍ سیالۍ نیمه پایلوبې ته به لاره پیدا کړي. د 2025م کال چمپیون ټرافۍ سیالۍ کې 8 لوبډلې لوبېږي چې په 2 ګروپونو ویشل شوي دي. افغانستان به په خپل ګروپ کې د استرالیا، انګلستان او داسې ساوت افریقا لوبډلې سره لوبې ترسره کړي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په 21 فروري د ساوت افریقا کرکټ ملي لوبډلې سره لوبه ترسره کړي او خپله دویمه سیالي بیا د انګلستان لوبډلې سره ترسره کړي او خپله دریمه وروستۍ سیالي بیا د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې سره ترسره کړي.